ډاکټر صاحب ما ویل دغه جنسي دغه مخکې تا ویل دغه چې شونه هغه چې ټول جنسي معذورتیا نه بله زه ډاکټر صاحب یو خبره کوم کنه مهرباني زه اکثر په خوب راکښینم معذور شوی مکنه اما ما ته په خوب کې هغه کوم دغه نه معلوم شي ماته چې آیا شیطان باز را کړی کنه به هیڅ دغه حالت نه راپاتې دي راکښینم هم د معذور شوی ما په دغه اړه معلومات کې د کسب دغه څنګه مخه څنګه وینم سره وخت شوی صحیح رور ته به د سکارو کې اړیکه د پریکوم ځکه مصرف در باندې راځي رادیو لار نه واوره هغه ځوانان چې دوی معذوره کېږي سهار راپورته کېږي ویني چې معذوره شوي دي خو په دې پوهېږي نه چې څنګه ولې او کله یوازې د علایمو نه فکر کوي چې دا حالت شوی دی دوی ته پکار دی یو ځل د جنسي برخې ډاکټرانو ته لاړ شي تر څو ولیدل شي چې د تناسلي آلې په پایپ کې خو به کومه ستونزه نه وي دا خو به بې وخته خلاصیږي او بندیږي خو به نه یوه خبره دومه خبره دا چې ځینې حالاتو کې ډیر کم امکان لري چې یو انسان د معذور شوی اوسي خدای دې په خوب کې خبر نه اوسي دا ډیر کم امکانات لري که په کال کې یو ځل داسې شوي بیا کومه ستونزه نشته خو که چېرته همیشه داسې کېږي بیا په کار ده چې تاسو د جنسي ډاکټر ته لاړ شئ هغه باید یو ځلې د سپرم او د مني په مسایلو کې یوه څېړنه وکړي معاینات وکړي او وګوري چې د شپې له خوا څه باعث کېږي چې پرته له دې چې یو انسان پوه شي یا که واضح وایم پرته له دې چې یو انسان خوند واخلي یا پرته له دې چې یو انسان په یاد ولري هغه معذور شي کیدای شي دوه ستونزې یا په جنسي برخه کې ستونزې یا په رواني برخه کې ستونزې په جنسي برخه کې ستونزه دا ده چې کیدای شي ځینې مواردو کې د مني یا د سپرم پوخوالی کمی یو ځوان که چېرته ډېر ارضا کېږي یا ډېر معذوره کېږي د هغه مني کمزوري او دا د شپې د خوا نه د ملا مرۍ چې دی په عامه اصطلاح موږ ورته وایو سستي شوي نو دا کنټرولوی نشي د شپې د خوا نه ځي نو د هغې د خاطره بیا ډاکټران درته وایي چې اول خو باید مصنوي جنسي ارضا بنده کړي دوم چې د قوي شیان وخوري او هغه یو رژیم درته ښایي چې ځان قوي کړي تر څو دا پروسه بنده شي خو که چېرته ذهني کمزورتیا یو نفر خوب ویني دا معذوره کېږي خوند هم اخلي بیرته وده کېږي سهار چې راجګېږي بیا هغه ټول شیان یې د یاده وتلي بیا په دې برخه کې ډاکټران درته د دماغي تقویت په برخه کې شاید دوا ولیکي شربت یا ګولۍ درکړي خو د هغې نه ښه ده چې شربت و ګولۍ په ځای بیا شات بادام او خرما سره یو ځای کې هغه وکاروئ دا د ډیرو شربتونو نه ګټوره خبره ده ولې یو ځل د ډاکټر ته تلل حتمي دي تر څو دې دوه خبرو کې وګوري چې څه خبره ده یا جنسي برخه کې ستونزه ده یا عصبي برخه کې تر ډیره حده پورې شاید ستونزه په جنسي برخه کې او داسې ستونزه هم نه ده چې ته فکر وکړي چې اوهو زه خو والا مریض یم دا د مریضۍ خبره نه ده چون افراط شوی په یوې برخه کې د هغې د خاطره د جوړښت د خاطره یې درته ځینې رژیمونه ښایي درته وایي چې دغه کار مه کوه دغه کار وکړه روغ خو جوړ به شي هغه په راډیو کې زه فکر کوم که چېرته طبقو ته باید وګورم نو هغه دغه موضوع یوازې د هلکانو موضوع ده د دې د خاطره نه غواړم مکمل پې بحث وکړم نو جنسي ډاکټر ته باید لاړ شي ولې په ټوله کې هغه موضوع چې عمومي موضوع چې هغې کې خویندې میندې پلرونه ورونه ټول شامل بیا هغه زه مجبوره یم چې وایم ځکه بیا په طبابت کې شرم نشته